شاده ګله څه به وایم درته نو داجي سلام علیکم. وعلیکم السلام. څه چل دی؟ فریادونه دي راغیستي دي. ظالمه شویمه ورځ مې ده چې بیمار یم ټوخېږم. ټوخېږې؟ راپاتې شه معلوم دی په ایمان داجي ټوخېږه ټو خیر صحت لپاره ډېر ښه دی. صدقه لري په ما باندې څه چل دی او دا ته کومې خبرې کوې؟ نو داجي نو ته وایې زه ټوخېږم که نه؟ ما نه نو خو چې یو چاته 2-3 روپۍ دې بچ کولې که نه نو زه به پې اوس ډاکټر له تللی وم. داجي ډاکټر له هغه خلک ځي چې کوم د علاج سره سره پرهیز کوي او احتیاط کوي. ته نه پرهیز کوي او نه احتیاط کوي. ډاکټرانو داسې چټي منډې مه وهه. نو منې نو په رښتیا دې راته رجانه ساده ګل ټول کو. نو داجي ستا دماغ خراب دي که نه؟ څنګه خراب دي ولې؟ نو ته چې ډاکټر له ځې که نه او دوی ترې راوړي او پرهیز ورسره نه کوې نو د علاج نه پرهیز او احتیاط ډېر ضروري دی د چا نه قصده. راپندې شه چې ته پرهیز پنجه پرېږده شل خوړلي یې ته ماله داسې ګدان او چرګان نه ودی چې زه پکې پرهیز وکړم. داجي ځان له دې معده د ګولو نه ډکه کړې ده. ته اکثر یو ډاکټر له لاړ چې د هغه نه دوی راوړي پرهیز ورته ونه کړي نو بل ډاکټر ته وې د پلانکي ډاکټر دوی کار ونه کړو ځکه تاله رالېمه دا ستا بدپرهیزي کې. خیر داجي د شړشم تا سخت تاله نه دی ښه. بس وځه منه یو خو مې دماغ خراب دی بیمار یم او یو دا تا چې په سل دل کو. نو چې احتیاط نه کوې او پرهیز نه کوې نو څه شي دی ډاکټر له ځي؟ منه ستا دغه پاګله د شانه دې په رښتیا پاګل جوړ کړی دی. دې ځای کې مې دماغ کار کوي. نو داجي تا ته ما څه ګډه وډه خبره خو نه ده کړې. سمه خبره مې ورته وکړه چې د ډاکټر له چټي مه ځه چې پرهیز ورسره نه کوې نو علاجونه مه کوه. داسې درنه څپېړه را کړې ده او ما ته وایي ته نه ځان راته قرنه سازې قرنه. دا راته ووایه چې دا بیا څه ځان سره لګیا قرنارې جوړ کړی دا څه لوبه ده؟ سلام اجبه. وعلیکم السلام. د ثواب نه ځان خبر کړه بیا. دا راته ووایه چې بیا څه مسله ده؟ دا داجي راته وایي ما ډاکټر له بوځه. نو بویه ده که نه؟ نو ما ورته ویل چې ډاکټر له ځي هغه نه تکته ښه دی. دا ولې؟ نو چې ډاکټر له ځي او علاج کوي نو د علاج سره احتیاط او پرهیز ضروري دی. چې پرهیز ورسره نه کوي بیا ډاکټر له څه شي دی؟ نو پرهیز خو ښه شی دی. نو ښه شی دی خو چې نه کوي نو څه کوي؟ څه شي له ډاکټرانو له ځي؟ نو مطلب دې سره اوس څه کوې؟ چې غټ هسپتال نه یا غټ ډاکټر نه د کلي ډاکټرانو له زه نه بوځم. زما دغه داجي راځي د ځان نه خلاصوم د چا نه قصده چې په پاکستان کې په ډاکټرۍ کې نشنلټي نه یې اخیستې که نه هغه ته زه ډاکټر نه یم. یا د خدای مسلمان نشنلټي څه پېژنې؟ هغه د هغو چې څوک بار لاړ شي او هلته کې وخت تېر کړي نو هغه ته نشنلټي میلاویږي. معلوم دی اسلامیه راپندې شه دا نشنلټي دې ته وایي او که نه؟ او هغه ډاکټر چې پکې پاس شي هغې ته څه وایي؟ هغه ډاکټر چې پکې پاس شي نو هغه ته NBBS وایي. څه وایي ورته؟ NBBS ورته وایي. بس ټیک ده خفه نه شي ښه؟ نه خفه کېږم خو زه به صحیح دی دا دماغ دې کار نه کوي پرهیز کوه. نو دماغ به مې څه کار وکړي چې ستا غوندې کې بولاګانو باندې وړم بیا دماغ مې مغ د چا کار نه کوي. نه خدای مسلمان په دې خبر شه چې داجي راته خیرې وکړي. ساده ګوله په خیر علي ظالمې تا پسې ګرځېدم مسلمانه داسې کار دی که نه وایم هغه ظاهر دي خیرات کړی دی وایم زه چې ځان سره بولم چې خیرات د باندې وکړم. چشمانټو دماغ به مې نه وکړي ولې؟ زما په تشي باندې درد راغلی ته به ورمایي او ته راباندې پردی خیرات به وخورم اجازه ده. نه نو په دې باندې مې پوهېږه که نه چې وایم خوړلي دي څه دي مسلمان چې په تشي دي درد دی. کورنۍ هر ډول خوړلې ده د چا نه قصده. بابا کنټرول کا او دا راته ووایه که نه چې انډې پسې دې څه خوړلي دي؟ اوبه مې پسې څکلي او بیا کړکه چرګه مې سره کړې وه. زه پېژم که نه وایم ټوله پلمونه مې درله روباسلې مسلمانه لومبې د انډه خوړلې وه په چلکه لومړی دی انډه بس ټیک ده که نه وایم تا لومبې انډه وخوړه بیا دې ورپسې چرګه وخوړه چا د قصده یا پنځه سه اواز یې ورکړه وایم ځان له دې خوړلې ده که نه یو خو یې دا زیاتې او دویمه خبره دا ده که نه چې وایم انډه دې وخوړه هغه چرګې انډه اچولې وه هغه چرګه بیا تل یې په ډیران ګرځېدلې ده او هغه تا علاج کړه ودې خوړه که نه نو اوس چې په معده کې چې کوم دی نو چرګه او هغه انډه یو ځای نسته کلکه چرګه دې خوړلې دي مسلمانه په معده کې دې په انډو نسته ده دا ځکه هغه د ځانه قرنه ساز کو مسلمان هم دا ډب دی ولې وکړه نو په ما باندې درد دی نو چې غلط کارونه کوي نو دردونه خو به در باندې راځي خو کم سیټ ته دې درد دی دې زړه
وما دا خو خبر نه کنه نه وما پندچاش درد د مسلمانه پیمان او نو دې سره څه چل کېږي وما د دې یو علاج شته اه. او د دې وما ډاکټر منګوي علاج دې پېښ شوی داسې خلکو یې د تشو دردونه سم کړي که نه ویم زما دستی کې او هغه ته هغه له دې بوزمه چې دا درد دې ټیک کړي ښه ستا دماغ خراب دی چېرته سم ډاکټر نه دی بوزه د چا رقص ده اره وی وما کنتوسه داسې کار دی که نه وما دایه مه کنه داسې کار دی که نه وما مسلمانه زه ځم امبولنس ته وایم که نه بس تا دي وکړه او بس ته دلته کښېنه د مرګ رجل بدلېږي نه الله بخیر کې الله بخیر کې پړلې ورباندې خواکې یو پنجره زما جوړه چا رقص ده آی وای 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 وما کنتوسه زه امبولنس لا ولا ملا زر کوه وما مسلمانه ته دلته ولاړې هغه ساته ګل منل ته د پنډسایټ در راغلی دی او امبولنس پسې ځم وایم امبولنس نشته نن بولن دا سره ټول مې پیره پټي کار کړی نن به پیره ثواب کار وکم راځه شو بڑا خوش ہو جب خیڑوی مسلمان یا پاسه چې هسپتال ته بوځوله تا خو ویل چې امبولنس راولم د چا رقص ده نو چې اوس سود داسې ووایم که نه مسلمان یم وایم خلک دونه بیمار شوي دي که نه چې په هسپتال کې یو امبولنس نو دا مې درپسې راوړ شکر وباسه ورخیږه کښېنه صاحبه کښېنه کېنه یا الله وای زه استاد یم. ټوپۍ ده بس پرېږده توپۍ زه استاد ورته کېږم ودرېږه چشماټ ودرېږه د خدای ظالمانو وختي مې د اوسه پورې مې په تشي درد و د چا رقص ده په دې ګاډۍ کې مې را په مخه کړې اوس مې هر ځای درد کوي ما ته خو کېنه د ما باندې پټي کار نه وخت نه سړی هسپتال ته رسوه اخیري المان دې شته ووایه چشماټو یو ارمان مې نه په زړه باندې د چا رقص ده را پاتې شه وایه چې ته زما نه مخکې مړ شې وایم استادي دستی کې هسپتال ته رسولی وایم درد سره چې کوم دین دماغ هم کار پرېښودلی دې سیوا شوې دي ډېر وخت بلکې خو چارج هم ختم شو او تر د اوس ساعته پورې یو څاروی را رانغی او د هېڅ چا چې کوم دی پته ونه لګېده خو ته راشه د خپل ځان چک کړه چې مړ یې کو ژوندی زما په خیر کار نه کوي یار زوړې مړ یم دې خوا خو رښتیا پړپوس یې او شکر دی ژوندی یم زه ډاکټر مانګې تي منګې نه منګو وایم منګو دا راته وایي چې ته کله ډاکټر شوې زما خو چې کوم دی بنګلاديش کې ډېر ټیم شوی هلته یو څاروي ډاکټر سره وم نو ما به هغوی سره چې کوم دی هغه کلینیک کې کار کوه اوس مې دلته ځان له خپل ځای کولو کړی ډاکټر یې پېښ شوي نو زه انشاءالله تعالی دونه مسله نه ده ټیک به شي ډاکټر صاحب مسلمان یم دا خو ځناور نه دی انسان دی خیر دی دا تا له پکار دی چې دا لکه تا د انسانانو ډاکټر له بوتلی خو دا اوس دې دلته راوستی دی نو زه انشاءالله تعالی مسله به حل شي د ده موږ داسې پته مسلمان دا خو د کور په دغه باندې 45,000 بیا 48 بوټ لګولي موږ ته څه پته چې ځناور یو خو خیر دی د ځناور او د انسان کولمو کې دونه فرق نشته خو صرف اپریشن به ولګول غواړي به ډاکټر صاحب داسې کار وکړه که نه چې وایم اپریشن چېرته دننه کوه او به د کولمې ونه ټیک کوي یو کس یې راسره ونیسي دی دغه تې راسره دننه کوي وی زما درد دی تاسو د لیلا وجود ټیک به شي بس راوایلې زه ټیک به شي انشاءالله تعالی ټیک به شي اسلمیا امبولنس ته دې مخه اپریشن تېته ته کوه اپریشن تېټر ته راته د خدای ظالمانو سرور ډاکټر له راوځي اسلمیا په دې مې فکر که نه چې په دې سړي باندې خو ډېر ټایم واغېست مسلمان 3 ګنټې وشوې اورې اوسه پورې پته نه لګي یاره خدای دې خیر کړي دا ډاکټر خو را څاروي ډاکټر دی خو چې د چیرې کولمې ورته ونه لګي مسلمان به بیا به ټوله ورځ مې کوي نو بس کوي دا هغه زما مې عادت دی دغه د اپریشن یې وشو که نه او ډاکټر صاحب وشو او پیس په هلته جمع کوي پوه شوې او نشه به دې کور کې ځي ښه نو کور ته بوځو کور ته بوځي انشاءالله تعالی ټیک ټاک وي ښه او ډاکټر صاحب پیس ولا سانه ورکو او بس چې څونه ډېر دي ښه راځه اسلمیا سړي سوا کور لاس پته کېده راځه مسلمان کور ته ورسېده څه چلو شو انارګو کاکا
داسې چل چې وکنه چې وایم درد پې راغلی وکنه پنځه سایده را پدې ده او نو وایم ډاکټر منګونه دی هغه یم بوته یو اپریشن یې ولې وکړو ته په قلار کا بابا له په قلار کا خدای بخیر کې ټیک دی خله بده کا نن نمبر خبرې کوي نه 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 خله بده کا خله بده کا کا چړې جاړي بابا دې په نشه کې دی کنه نو په دې حالت کې نه ماشه بدمعشي کوي خیر دی به ډاکټر ولستنی والی نشه کې دی په ځان نه پوهیږي شي ده ای کټه له غوځه مرندي را پدې ده ير راویلا جمالیا کټه خې جوای یاري سړی ټیک نه دی پسه تام صبر وکړه په ما خیال کوي تانکی او نخیجی نه بخیږي خدای بخیر هذا بس دا باشا د ګاډې خوند دی هغه مسلمان لا باشا ګاډه ته خو سمدا زه چې کله مړ شم تورې جامې باغونده زه چې کله مړ شم تورې جامې په دې خوله ولې لاس کې د مسلمان نه مونږ پسې یو دې پسې دی خلل يا بمالي چپ بابا ته ډېر مقارېږه ستنې ورته والي دي په نشه کې دی چپ کا شاد خلل يا مخبطك چپ شیشه برکه وایم چې دوړي نه درځي ګاډي چلی یې داجی ولې زما روجه نه سه وایم انجاګو کاکا نشه کې دي ما وجدي لا باندې نه ما خاله ګزاره نو څه ویما څه ویما بغلی څخه باندې نه خپدې کې کنه شاد خلل يا بابا ستنې ورته والي په نشه کې ته مو سره ګزاره کوه کنه هغه وجه جنب بمالي ما بس دامني تا نه پرېشن کړی نه الله دې دا پرېشن نه وساته داجی امين ډېر ګران کار دی بس چپ مخبطك چپ وایم پرې ولې زما واده دی چې مخ پټ کوم شرمېږم انا كذا كنت انا بدي شل على بغون قد كده چپ را پدې شه منم دی داجی ما شاد خلل يا تتشمي خبرك وا شل عليه موتدي چدي داجی درد دې حسین تا دا ګلو څنګه شو خیر خبرې ته چې باندې به درد دی وای دته چې کوم مسلمان هم ته چې خو نه مونږه پریشن وکړو نو بیا دې څنګه درد دی وای تاسو بارانې خیرګه پسه شاده لګزان راخ کړه چاته درد وای چشمارتو او دی خورا درم په دې تشي باندې به درد بچې دې مسلمان مونږ خو ته ته چې پریشن وکړو نو بیا په څنګه درد دی تشي پرېشر باندې وکړو درد وای چشمارتو چې پینډي سیټ در کوم طرف ته دا اخی سیټ دا دې سیټ ته واو تاسو کوم ډاکټر له بوتلی ډاکټر منګولا تا خو دې تباګه مالا کوئی ته دې چې پرېشر کړ